لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام زندگی آمد برا اے بندگی زندگی آمد برا اے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بس بندگی کا نام ہے زندگی بس بندگی کا نام ہے زندگی بے بندگی بدنام ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ٹول ملگری پر شوق و محبت سر درود شریف ہوئی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشایخ عظام او د دې علاقې غیرتمند جرأتمند او په دین باندې مین مسلمانانو یقینا ډیر مبارک مجلس ته ډیر پر نور مجلس ته څنګه چې تاسو د ثواب په نیت باندې راغلی یئ الله گواه دی همدغه شان زه هم د ثواب په نیت باندې راغلم مولانا صاحب الحمدلله یو ښکلی مجلس قایم کړی او په موږ باندې مولانا صاحب ډیر ګران دی الله رب العزت په دې خبره گواه دی زوز بل زه تروان مړ کې ما وی چړمبای حق د مولانا صاحب دی ځکه چې تیر کال کله د ستربندي واغې ته هم نور راغلی نو مونږ هم د ثواب په نیت باندې راغلی یو تاسو ټول مسلمانانو ته دا گزارش دی چې څومره علما راځي څومره ملمانه راځي تاسو ټول ان شاء الله ویښ کینئ علماء ته داد ورکوي نعتخوانانو ته داد ورکوي او په دې مجلس باندې په دې ختمونو باندې ټول ملګري ان شاء الله خوشاله شي د الله نو امید دی کم ملګري چې په دې ختمونو باندې خوشاله هغه ملګري په شوق او محبت سره یو ځل سبحان الله आवाज ولګوي یو ځل بیا د سبحان الله आवाज ولګوي د الله بندگانو داسې مجلس مونږ ګورو په عام معاشره کې زمونږ د معاشره چونکې پیغمبر علیه السلام د 1900 کال مخکې فرمایلی و یو زمانه به داسې راشي هغه زمانه به د فتنو دوري هر طرف ته به فتنې وي چې سړی قدم اږدي فتنه وي بل قدم اږدي فتنه وي د دغو فتنو نه ځان بچ کولو دپاره د الله پیغمبر د 1900 کال مخکې فرمایلی د هغې فتنې د بچ کولو دپاره دوه لارې وي یو لار د الله پیغمبر هغه د علماو صحبت خودلې د الله پیغمبر فرمایلی چې کله صحبت د علماو وي کله ناسته پاسته د علماو سره کله ملګرتیا د علماو سره کله خپل تعلق او نسبت د علماو سره د الله پیغمبر فرمایلی د دغه فتنو نه به الله ته نجات درکوي دویم سیز د الله پیغمبر فرمایلی د دغه فتنو نه بچ کېدلو دپاره دا د الله کور د الله مسجد دی چې کله ته راغې تا خپل وخت ورکو تا خپل قدمونه د الله د کور دپاره روچت کو تا خپل قدمونه د الله د مسجد د پار روچت کو کم وخت کم ساعت کم لمحه چې ستا د الله په کور کې تیریږي الله رب کریم به تا ته د فتنو نه نجات درکوي په دې باندې ان شاء الله مطمئن اوسېږو او زه درته وایم تاسو په دې مسجد کې ناست یئ تاسو د ذکر هم نه کوئ اذکار دې هم نه کوئ د مسجد د دیوالونو ته ګورئ په دې باندې هم الله تاسو له اجر درکوي او هغو والدینو ته وایم د کم پلارانو بچو چې نن دلته د قرآن کریم دا ختم وکړلو د ستارې فضیلت به الحمدلله دلته علما دی ته پسرئ یقین وکئ د الله په ذات درته قسم وایم خوشنصیبه یئ خوشبخته یئ چې په دې فتنو په دې دور کې ستاسو بچو د قرآن کریم دا حفظ یا د قرآن کریم دا ناظره ختم وکړلو
کولو دا د الله احسان وګڼئ. زویم کتب بچی باندې دنیاوي تعلیم وکړي مونږ خلاف نه یو. دا دور داسې دی څنګه چې د معاشرې ته د یو ښه ډاکټر ضرورت دی، د معاشرې ته د یو وکیل ضرورت دی، د معاشرې ته د یو انجینیر ضرورت دی، د معاشرې ته د یو قاضي د یو جج ضرورت دی. همدغه شانتي بعینه هم د معاشرې ته د یو ښه عالم دین ضرورت دی، هم د معاشرې ته د یو ښه امام د یو ښه پیشوا د ښه مقتدا ضرورت دی. الحمدلله کو دنیاوي تعلیم پکې خلاف نه یو، لیکن دا یو خبره کوم کم بچی چې تا د الله د دین د پاره وقف کو، کم بچی چې تا د قرآن د پاره وقف کو، دا بچی دا بستا دنیا کې په کار راځي، دا بستا په آخرت کې په کار راځي. دا بچی به هغه بچو کې نه چې دا کله قبرستان ته لاړ شي او کال پس د اختر راځي او د دې خلکو نه چونکې زمونږ خلک د پلار قبر ته به نه ځي، لیکن د اختر پر د ساره ټهم کې دغه ځای ته ځي د مقبرې ته ځکه ځي چې خلک به راځي، خلک به ویني چې پلان کې دا د پلار قبر ته راغلی نو داسې نه چې به بچي باندې ته 14 پاس کې، ته په 14 پاس کې، ته په ایم فیل وکې، ته په بی اے او ایم اے وکې او دی بیا په دغه قبرستان کې ګوري چې زما د پلار قبر کوم ځای کې دی، چې دی بیا دغه ځای کې ګرځي چې زما د مور قبر کوم ځای کې دی. مې تا بچي ته قرآن وښودلو، تا بچي ته دین وښودلو، تا دله شریعت وښودلو، د الله په ذات مې د قسمي دا بچی به ستا په آخرت کې په کار راځي، دا بچی به ستا قبر ته ولاړي، دا بچی به ستا قبر ته د قرآن تلاوت کوي. او کني زه خبره مختصر راټولم. عوام ګرمول مسلمانانو ډیر آسان کار دی، عوام په جذباتو کې راوستل ډیر آسان کار دی، خو بل په خبره باندې پویول دا ګران کار دی. الله دې وکړي چې زما په خبره باندې تاسو پوه شئ چې زه تاسو ته ویل څه غواړم. که په دې بچي باندې تا دنیاوي تعلیم وکړو لیکن تا دا د دین نه محروم کو، دا تا د شریعت نه محروم کو، نو زما د الله په ذات قسم د الله په دې کور کې ولاړم. د نن نه یو نیم کال مخکې د دغه لوردیر علاقه وه، اوچ علاقې ته زه بیان ته تلم، هلته زما شپه وه، ما د شپې بیان وکړو، بیا هلته هغه محتمم صاحب سره هغو سره زمونږ شپه وه، هغه ته په موبایل باندې رنګ راغلی، هغه محتمم صاحب ته یو زنانه رنګ کړی، هغه زنانه جړل جړه یې کوله، سترګو نه یې اوښکې توی شوې وې، هغه محتمم صاحب ورته وایي مورکۍ ولې جاړې، هغه زنانه ورته وایي ای مولانا صاحب ژاړم په دې خبره باندې، خاوند مې چې دی وفات شوی دی، یو بچی مې دی، په دې بچي باندې ما په پردو کورونو کې کار کړی دی، ما پردی تانې برداشت کړي، ما پردی پیغور برداشت کړی، دې بچي باندې ما دنیاوي تعلیم کړی دی، دې بچي اعلی تعلیم حاصل کړی، 14 مې پاس کړی دی، لیکن دا بچی وای مولانا صاحب رنګ مې دې دپاره کړی، وای دا بچی وای زه یې د سر د ویښتو نه نیولی یم او دې بچي زه وهلی یم. مولانا صاحب دا رنګ مې دې دپاره کړی چې دا بچی په هر ورځ یا په دویمه ورځ باندې د ما د سر د ویښتو نه نیسي او ما دا بچی دا ما راکاږي. وای دا رنګ مې دې دپاره کړی مولانا صاحب چې زما دې بچي ته ازار ونه کړي، چېرته دا زما بچی دی، دا زما رخت جګر دی، دا زما وینه ده، که دا هر څومره نافرمان دی خدای خو زما بچی، که دا هر څومره زما نافرماني وکړي خو دا ما نه پیدا دی. مولانا صاحب رنګ مې دې دپاره کړی چې دا زما بچی دی، دته چېرته خیرې ونه کوي، ازار ورته ونه کوي. اے مولانا صاحب دې بچي دپاره زما دعا وکړه، دعا ورته وکړه چې الله یې په راه راست باندې راولي. مسلمانانو چېرته داسې نه چې زه په دې بچي باندې دنیاوي تعلیم وکړم او دا د قرآن نه محروم کم، دا د دین نه محروم کم، دا د شریعت نه محروم کم. بیا تا ته خپله معاشره معلومه ده، تا ته دا خپل کور کلی معلوم دی، تا ته دا وطن معلوم دی. نن چې زما او ستا بچی رالویږي 18 کالو بچی او هغه په دې معاشره کې قدم ایږدي، ستا د دې معاشرې ماحول وګوره، ګیر چاپېره ډمتوب دی، ګیر چاپېره ایلاګان دي، ګیر چاپېره بېحیایي ده، ګیر چاپېره غوریاني ده. بیا دا د 18 کالو بچی زه دا خپله خبر راټولوم، دا د 18 کالو بچی دا چې بیا رالوی شي نشو تماشو ته لاس واچوي، آیسو ته لاس واچوي، بیا دی پوډرو ته لاس واچوي او زمونږ د سړک نه پورې په ریکارډ دا خبره ده، کم خلک د دې کلي دي یا د سړک نه پورې پاتې کېږي هغو ته به پته وي. د نن نه 4 کاله مخکې زمونږ د سړک نه پورې یو نوجوانو، زه په ذات خود باندې پیژنم، هغه نوجوان به 15 وخت جماعت ته راتللی، 15 وخت لمونځ به یې کولی، یو نیک نوجوان مسلمانانو سیروزې به یې لګولې. لیکن د دې معاشرې دا ماحول درته صرف ویم، هغه په دې معاشره کې د دې ماحول د وجې نه، د دې اجړاګانو د وجې نه، د دې ډمانو د وجې نه
هغه په دې معاشره کې ړومبی سګرټ شروع کو. په دې کې لوی عبرت پروت دی. دې والدینو ته ویم ړومبی سګرټ شروع کو، بیا نشې تماشې چرس شروع کو، بیا سړی پوډر شروع کو. هغه د ګل غونته کې ځوان، هغه د ګل غونته ځواني، هغه سړی پس نشو باندې ککړ شو. هغه هلک، هغه نوجوان، هغه د پوډرو نشې شروع کړلې. چې کله یې نشه شروع کا، اوس خبره واورئ. هغه نوجوان چې 15 وخته به جومات ته راتللی لمونځ به یې کولی، چې کله یې نشه شروع کا، موږ سره خوا کې کورو مورکۍ ته وایي ما ته پیسې راکا. مور ورته وایي پیسې دې څه ته پکار دي؟ ورته وایي ځان ته نشه اخلم. بچی مور ته وایي ما ته پیسې را ځان ته نشه اخلم. مور ورته وایي بچی پیسې ما سره نشته، ما پیسې ایښې دي، ستا ورور واده دی، هغې دپاره مې لږې پیسې جمع کړي، بچی پیسې را سره نشته، نشې ته پیسې نشم درکولی. دغه پوډري بچی دا چې په نشو کې ککړو، د ورته غږ ونه کو، د لاړې صندوق نه تماچه راواغشتله، هغه یې په بډه باندې ووخله. د مور ورته وایي بچی وایي زما طبیعت لږ ښه نه دی، وایي ما دې هسپتاله پورې بوځه. هغه ورته وایي بلکل راځه بوځم دی. هغه مسلمانانو، هغه نوجوان چې 15 وخته لمونځ به د الله په کور کې کولو، 15 وخته لمونځ به د الله په دې جومات کې کولو، سې روزې به یې لګولې، د غلط ماحول د اغلاګانو ډمانو هغه نوجوان هغه په پوډرو باندې ککړ کو، په بړه یې تماچه وخلې وه. مور ته یې ویې راځه چې دې ورسوم. مسلمانانو نن نه 4 کاله مخکې په هغه تماچه باندې د پټلۍ په غاړه باندې مور 4 ډزه ویشتې وه او په دې سینه باندې ویشتې وه. د کومې سینې کې چې د مور محبت پروت دی، په کومه سینې نه چې مور خپل بچي ته پای ورکوي، هغه سینه باندې بچی لګي، زړه یې دومره سخت دی، هغه سینه باندې بچی لګي ډزې کوي، هغه سینه باندې بچی لګي. د مور هغه سینه چې محبت نه ډکه ده، هغه مور هغه چې کله هسپتال ته بوتلله، هغه مور نه هلته ساه وتې وه، مور نه ساه وتې وه. او د زنکدن په ټیم چې کله د مور نه ساه وتله، د مشرانو ته پته ده چې کله د مور نه ساه وتله د زنکدن په ټیم باندې بیا هم دا خبره کوله، بیا هم دا خبره کوله، وایي زما هغه بچی راولئ چې کوم په ما باندې ډز کړی. و مسلمانانو مونږ که دلته ودرېږو، تاسو به وایئ چې دا جذباتي بیانونه کوي. مونږ چې دلته ودرېږو تاسو به دا جذباتي خلک دی. د الله په ذات مې د قسمي زمونږ په عمل کې ریا راتلی شي، زمونږ په عمل کې دا خبر راتلی شي چې الله دا خلک دی و دې پلان کې ښکلی بیان وکړو، لیکن مونږ زړونه دا د غوښې زړونه دي مسلمانانو. هغه بچی ولګېدو، مور یې وویشته 4 ډزه. نن هغه بچی ما تاسو له وې د ګل غوندې ځواني وه، سې روزې به یې لګولې، جومات ته به راتللی، 15 وخته لمونځ به یې کولی، د ګل غوندې ځواني نن په جیل کې پروت دی، مور یې نن په قبر کې پرته ده. مسلمانانو د دې ذموار څوک دی؟ بس اخیری خبره ده راټولو مې، ذموار څوک دی؟ تاسو وکتل حق خبره د الله په کور کې بیانېږي. دا زمونږ په دې کلي کې سړک نه پورې اخوا خبره نه کوم، دا دې خوا خبره کوم. دا تقریبا میاشت به کېږي دلته 4-5 په مخه 4-5 ورځې چې کوم دی 4-5 شپې په مخه باندې اجلاګان ګډېده که نه ګډېده. او چې دا اجلاګان ګډېږي نو که زه په خپل جومات کې چغې وام نو په دې باندې غصه نه کېږي. که زما مولوي صاحب دلته په منبر باندې تاسو له چغې وایي نو ولې دا صرف د ده ذمواري خو نه ده. که دا زما علما په دې منبر باندې تا ته ژړه او فریاد کوي، دا د دې علماو ذمواري خو نه ده. ولې دا عام خلک به څه کوي؟ ولې دا عام مسلمانان به څه کوي؟ زه وایم ای مسلمانانو، زه د مشرانو ته وایم، زه د کلي مشرانو ته وایم، زه د ناظمانو ته وایم چې کله تاسو ګورئ چې کله 15 کاله پوره شي دا زما د کور مخې ته ولاړي، دا زما په ګلی کې ولاړي، ما ته اوټ را وایي ستا د بچو دپاره لګیم، وایي ستا کلي دپاره لګیم. وایي ته بچو دپاره خو زما نه لګیا، ته به زما کلي دپاره خو لګیې، زما لارې دپاره ته هر ورځ ویډیو ورکوې، پلانکي ځای کې ګن پروت دی، پلانکي ځای کې لاره کچه ده، ګیس لوډ شیډینګ دی، هغې دپاره خو ته آواز اوچتې، د بجلۍ د لوډ شیډینګ لپاره آواز اوچتې. ولې تاله زما دې قوم دا اوټ څه دپاره درکړی و؟ دغلته چې زما دا را روان بچی، را روان نسل دا په بې حیا کې ککړېږي، دا په نشو تماشو باندې راړېږي، دا د پوډرو په نشو باندې راړېږي، دا بیا د 18 کالو په عمر کې، د 20 کالو په عمر کې دا د مور په سینه باندې ډز کوي. نو زه دې مشران ته وایم آخر ستاسو کردار به صحیح
کم یو مشر دی چې نه आवाज اوچت کو کم یو مشر دی چې هغه وایي چې دا د اجلاګانو پروګرام که د نن نه پس نه په دې کلي کې چا اجلاګان ګډ کو چا ډمان راوستو هغه سړی هر یو مشر د اعلان وکړي زه به د دوی په جنازه کې نیم زه به د دوی په غم کې نیم زه به د دوی په ښادۍ کې نیم ولې یو سړی د زما بچی هغه بې حیا کوي او زه به د ده په غم او ښادۍ کې ناست یم بس خبره ختموم مسلمانانو دا حاضره مجمع چې څومره ده ان شاء الله لاس اوچت کوي لاس او دا غزم کوي د الله په دې کور کوي الله غیرتی باچا دی کوم خلکو چې د الله په دین غیرت کړي الله په هغو غیرت کړي نن د الله په دین غیرت وکړي په دې کلي کې چې څومره د اجلاګانو پروګرامونه دي زموږ ته بایکاټ دی ټول لاس اوچت کوي ان شاء الله موږ به یو بچی دغه ځای ته نه پرېږدو موږ به خپل را روان کشر کول دغه ځای ته نه پرېږدو موږ به په خپله باندې نه ځو او چې څومره مشران دي که دا بیان چې د ریکارډ شو دا مشران دې هم واوري موږ ته ټول معزز دی موږ د ټول عزت کوو لیکن زه وایم چې زما بچی تباه کېږي زه به ستا مشري څه کم چې زما بچی د مور په سینه باندې ډس کوي زه به ستا ناظمي څه کم دی ته مې عاجزانه درخواست دی مشرانو ته وایم ستاسو په اختیار کې چې کوم کار دی هغه وکئ یو واده مې تاسو نه وایسته یو د خپلو علماو نه اخلم الحمدلله زمونږ د علماو ښه اتفاق دی ښه اتحاد دی زه وایم چې د کوم قوم مولا راپاسي که هغه قوم هر څنګه شي لیکن مولای مخکې ولاړي دا سم نشي کولی زه د خپلو علماو ته وایم انشاءالله که را روان هفته کې بله هفته کې زمونږ الحمدلله د علماو خپله کمیټې د اتحاد ده ماهانه اجلاسونه کېږي د علماو د مصروفیت د وجې هغه بند شوي انشاءالله زمونږ به اتحادي زمونږ به اتفاقي انشاءالله علما ما سره واده وکړي موږ به دا اعلان کوو ما په خپل جومات کې دا اعلان کړی دی زما به څه حیثیتي زه یو طالب کوړی یم زما څه حیثیت نشته زما څه مقام نشته لیکن الله به ما نه تپوس کوي ما په خپل ممبر او په جومات کې دا اعلان کړی مې که زما په مقتدیانو کې چا اجلاګان راوستو زه به جنازه کې شرکت نه کوم زه به ستاسو په ښادۍ کې نه کینم انشاءالله دا ټول علما اتفاق وکړو انشاءالله اتفاق دی الله رب کریم دې په دې خبرو باندې اول ما ته بیا تاسو ته عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین